الله الرحمن الرحیم د زیار یوټیوب چینل قدرمنو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه تاج محمد تمکین د ماکرو اکنامکس د یو نوي لیکچر سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په تیرو درسونو کې موږ په پبلک فاینانس بخش کې په پبلک ایکسپینډیچرز باندې وغږیدو او همداشان په پبلک ریونیو باندې وغږیدو. موږ پبلک ایکسپینډیچرز هم تشریح کړه چې عامه مصارف څه ته وایي او همداشان پبلک ریونیو یا عامه عواید یا دولتي عواید څه ته وایي، د کومو درکونو نه راځي، عمومي خبرې مې پرې وکړې. اوس راځو ټیکسیشنل سیسټم ته چې د پبلک ریونیو تر ټولو عمده برخه ده. د یو حکومت دارومدار او تکیه په مالیاتو باندې تر ټولو زیاته وي. نو په همدې اساس باندې نن په مالیه باندې ګړیږو چې مالیه څه ته وایي، څه ډولونه لري او څو سیسټمه ده. مالیه هغه جبري تادیه ده چې حکومت په داخل د یو هیواد کې په حکومي او فزیکي اشخاصو باندې پرته د کوم مطالبې د خدمت نه په هغوی باندې وضع کوي. معنا دا ده چې یو خو جبري تادیه ده، بل خلک د مالیې په مقابل کې دا نشي ویلی چې مثلا زه مالیه ولې درکوم. د ولې کلمه نشته. جبري ده، که څوک خوشحالیږي او که څوک خفه کېږي، مثلا څوک معاش اخلي مالیه ترې کټ کېږي یا نور مختلف قسم مالیات چې دي اخیستل کېږي. په افغانستان کې هم د مالیاتو سیسټم ډېر منظم ده. لکه د مثال په توګه که تاسو د وزارت مالیې په ساختار کې وګورئ، موږ عموما 3 قسمه مالیاتي سیسټمونه لرو چې یو ایس ټي او د سمال ټیکس آفس چې هغه کوچني مالیه دهندګان ورته وایو، یا مالیه دهندګان کوچک چې ورته ویل کېږي، کوچني کاروبارونه او کوچنیو شیانو باندې وضع کېږي. بل ایم ټي او ده میډیم ټیکس آفس چې مالیه دهندګان متوسط موږ ورته وایو، یعنی متوسط کاروبارونه چې د چای په هغې چې کومه مالیه وضع کېږي. بل ایل ټي او د لارج ټیکس آفس یا لارج ټیکس پیرز هم موږ ورته وایو، مالیه دهندګان بزرګ یا غټ مالیه ورکوونکي چې په هغې کې غټ غټ بزنسونه، کارپوریشنونه، شرکتونه او همداشان کاروبارونه راځي. موږ راځو وایو چې د مالیې په تعریف کې وغږیدو چې 2 خبرې پکې مهمې دي. یو دا ده چې کمپلسري ده، مالیه جبري ده، او بل دا د حکومت نه څوک د مالیې په مقابل کې مدعا نشي کوی د مالیې د تحویلۍ په وخت کې چې ته به ماته څه کوې چې زه دا درکړم. نو موږ وایو چې ټیکسیشنل سیسټم چې ده یا مالیاتي نظام چې ده عموما په 3 برخو باندې موږ ویشو. لومړی برخه چې ده پروپورشنل ټیکس سیسټم ده. پروپورشنل ټیکس سیسټم هغه سیسټم د کلاسیکل اکانومیسټانو یا کلاسیک اقتصاد پوهانو رامنځته کړی چې په هغې کې د ټولو لپاره فیصدي د مالیاتو یو شی. مثلا که د چا 1,00,000 افغانۍ ماشي 10% مالیه پرې وضع کېږي، نو په 1,00,000 کې تقریبا 10,000 افغانۍ ترې ټیکس اخیستل کېږي. دې ته موږ پروپورشنل ټیکس سیسټم وایي. که د چا 2,00,000 افغانۍ ماشي نو 10% مالیه ترې تقریبا 20,000 افغانۍ راځي. که 1,000,000 ماشي نو 1,00,000 افغانۍ چې دي مالیه راځي. دا پروپورشنل ټیکس ده. پروپورشنل دې ته وایي چې پروپورشن تناسب ته وایي چې د ټولو لپاره دغه تناسب یو شی په نظر کې نیول شوی ده، او د کلاسیک اقتصاد پوهانو لخوا د پروپورشنل ټیکس سیسټم نظریه رامنځته شوې ده. 2 نمبر ټیکس نظام چې د موږ سره پروګریسیو ټیکس نظام ده یا ازدیادي چې موږ ورته وایو. څومره چې په انکم یا عوایدو کې زیاتوالی راځي، په همغه اندازه د ټیکس په سلنه کې هم زیاتوالی راځي. لکه د مثال په ډول په افغانستان کې که تاسو وګورئ، یو سړی چې نوی په دولت کې مقرر شي، اول هم مالیه خو پې چادري بیبي ده، یعنی په لومړني معاش کې 50% باید د چادري بیبي په نامه خپل مالیه د تادیه کړي. بیا چې دا تر 1,00,000 افغانۍ پورې تقریبا 10% مالیه ده په افغانستان کې، چې د چا چې 1,00,000 افغانۍ ماشي 10% مالیه ترې وضع کوي، او همداشان د دې نه چې زیاتېږي نو بیا 20% مالیه ترې ګرځوي. په همدې اساس موږ وایو چې پروګریسیو ټیکس سیسټم هغه سیسټم ده چې څومره انکم زیاتېږي نو په همغه اندازه باندې د مالیې سلنه هم زیاتېږي. په دې کې د پروګریسیو سیسټم باندې اقتصاد پوهانو 2 قسمه نظریات ورکړي. یو هغه اقتصاد پوهان دي چې د دې سیسټم په فیور کې دي یا دا سیسټم خوښوي او غواړي یې. هغوی وایي چې عموما مالدار خلک بوج زیات برداشتوی شي، نو په همدې اساس باندې باید مالیاتي بوج هم پرې زیات شي یا مالدار باید قرباني ورکړي.
او همداشان هغه کسان چې د دې سیستم خلاف دي هغوی وایي چې ولې یو سړی چې مالدار یا زحمتکش او د زیات عاید لرونکي آیا هغه ته باید سزا ورکړل شي چې زیاته فیصدي ترې واخیستل شي د مالیې. نو پروګریسیو ټیکس سیستم هغه سیستم ده چې څومره انکم انکریز کیږي او عاید زیاتیږي په همغه اندازه باندې د ټیکس سلنه هم زیاتیږي او پروپورشنل کې موږ ولوستل چې فیصدي د ټولو لپاره یو شان وي. دریم نمبر ریګریسیو ټیکس ده. ریګریسیو ټیکس هغه ټیکس ده چې د چا عاید زیاتی دا د پروګریسیو سرچپه ده، څومره چې عاید د چا زیاتی نو په همغه اندازه باندې مالیه کمیږي. لکه د فروشاتو ټیکس یا سیلز ټیکس چې موږ ورته وایو. لکه د مثال په ډول یو موټر موږ اخلو، دوه کسان دي موټر اخلي په $100,000 باندې او دواړه چې د $1400 ټیکس تادیه کوي. د دې لومړي کس عاید چې ده $10,000 ده، نو دی دغه $1400 ټیکس د ده د $10,000 5.+% راځي یا 5.5% شاوخوا راځي. او همداشان د دې بل کس عاید چې ده $1,00,000 ده، نو ده هم $1400 مالیه تحویله کړې، نو د ده 1.2 تقریبا راځي، یعنې په ده باندې بوج کم راځي. د فروشاتو ټیکس په دې معنی چې هغه څوک چې مالدار وي یا منتلی انکم یا د وخت سره عاید زیات وي نو په هغه باندې د مالیاتو بوج کم راځي، او هغه څوک چې غریب وي په هغه باندې د فروشاتو ټیکس زیات راځي. نور ټیکسونه هم شته، نور مثالونه هم په دې کې موږ ورکوی شو تکافو کوي. نو په لنډ ډول ویلی شو چې د مالیاتو نظام په 3 قسمه ده. پروپورشنل چې فیصدي د ټولو عوایدو لپاره یو شان وي، پروګریسیو څومره چې فیصدي زیاتیږي عاید زیاتیږي په همغه اندازه فیصدي زیاتیږي، او ریګریسیو څومره چې عاید زیاتیږي په همغه اندازه د مالیې بوج کم راځي. بل موږ سره ټیکس ټایپس دي، د اخیستلو له نګانه یا د بوج له نګانه ټیکسونه په 2 برخو باندې موږ ویشلی شو. یو ډایرکټ ټیکس ده، مستقیم مالیات. دا هغه مالیات دي چې د مالیې تحویلونکی او د مالیې بوج وړونکی دواړه یو کس، لکه ما نه معاش کې پیسې اخیستل کیږي د مالیې په نامه، بوج هم په ما راځي او پیمنټ هم زه کوم. او همداشان بل موږ سره انډایرکټ ټیکس ده. دا هغه ټیکس ده چې په غیر مستقیمه توګه باندې بوج مشتریانو ته یا کنزیومرز ته ټرانسفر کیږي. مثلا تجار ده، مال راوړي د بهر نه، نو په همغه اندازه باندې په ده باندې ټیکس چې وضع کیږي هغه یې اخیسته کېږي. هر څومره ټیکس چې اخلي حکومت دی ورکوي، ځکه د همغه ټیکس مقدار په قیمت باندې ور اضافه کوي او زور عامو مشتریانو ته وځي. که 10 دې واخلي 10 پې اضافه کوي، که 100 افغانۍ پې شي 100 افغانۍ پې اضافه کوي. عموما په پرمختیایي هیوادونو کې یا په غریبو هیوادونو کې په زیاتو اړینو اجناسو باندې ټیکسیشنل سیستم چې دا زیاته مالیه نه وضع کوي. مثلا که محصولات موږ وګورو، ګمرکي تعرفې وګورو، نو هغه اجناس چې هغه ډیر ضروري لکه خوراکي توکي، اوړه، بوره، یو شی بل شی، حکومتونه پسمانده اقتصاد حکومتونه کوشش کوي چې په هغې باندې کمه مالیه وضع کړي، او هغه چې لګژري آیټمز دي نو په هغې باندې زیات وضع کوي. مثلا په افغانستان کې که څوک ضد مرمي موټر اخلي نو 100% مالیه ده. معنا دا چې که په $1,00,000 باندې موټر واخلي نو محصول یا هغه کسټم ډیوټي چې پرې راځي تقریبا 100% $1,00,000 ورپسې نورې هم تحویلوي. دا و د نن ورځې مختصر لیکچر د مالیاتو په باره کې. که د یاد درس په اړه څه پوښتنې لرئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ د وټساپ نمبر چې په ویډیو کې درج ده د دې نه استفاده وکړئ. تر بیا مو په پاک الله سپارم. خدای په امان.